سلام، وخت مو بخیر. په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ملګرو، دا ویډیو د عکسونو د ښایسته د جوړولو اړوند ده چې څرنګه کولی شو یو تصویر په ښکلي ډیزاین سره جوړ کړو. ګرانو ملګرو، طریقه درښیم، خو له هغې څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ، که په چینل کې نوي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځو د موبایل سکرین ته په همدا طریقه سټپ بای سټپ راسره فالو کړئ. ملګرو، د تصویر د ډیزاین لپاره تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن را خلاص کړئ. په پورته په کرییټ ایمیج باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. خپل یو تصویر به د ګالري څخه انتخاب کړئ. په دغې لاندې خانه کې تاسو دا یو پرامپټ ورکړئ او بیا په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو دغه عکس جنریټ کیږي. بیا یې کولی شئ خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. پر همدې ترتیب سره زه یو ځل بیا راځم او دغې ځای څخه یو بل پرامپټ کاپي کوم. دغه کوم تصویران چې زه جوړوم د دې اړوند پرامپټ تاسو دپاره د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. کولی شئ په همدې ترتیب سره یې را کاپي کړئ او بیا د جیمینای اپلیکیشن ته راسئ. په ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه پرامپټ دلته سینډ شي. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو تصویر په دغه ترتیب سره جنریټ کیږي. د تصویر د ډاونلوډ لپاره په عکس باندې کلیک وکړئ. کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. یو ځل بیا راځم، دغه پرامپټ کاپي کوم. تصویر جوړ شو. دا دوهم تصویر یا هم دریم تصویر جوړوم. بیا په دې ایرو اپشن باندې کلیک اخلم. طریقه ټوله یو ده، خاص پرامپټ توپیر کوي، نور همدا طریقه یو ده. د لږ ځنډ انتظار وروسته تصویر جوړیږي. بیا کولی شو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړو. په همدې ترتیب سره کولی شئ دغه پرامپټ هم زه کاپي کوم او یو ځل بیا همدې اپلیکیشن ته راځم. ګرانو ملګرو، دغه کوم پرامپټ چې زه ورڅخه استفاده کوم د دې د ترلاسه کولو لپاره د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. دا ټول څیزونه هلته موجود دي. یو ځل بیا راسئ، د جیمینای اپلیکیشن ته پرامپټ ولیکئ او بیا په ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو تصویر په دغه بڼه غوره کړي. د ډاونلوډ لپاره په عکس باندې کلیک واخلئ او سیف ایمیج باندې کلیک واخلئ. نو دغه عکس به ستاسو ته سیف شي. په همدې ترتیب سره دغه ټول تصویران تاسو خپل موبایل ته سیف کولی شئ. طریقه یو ده. ګرانو ملګرو، بیا هم یادونه کوم، دغه کوم تصویران چې ما جوړ کړل د دې اړوند پرامپټ د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. کولی شئ خپل ځان دپاره یې ترلاسه کړئ او دغه ډول تصویران په اسانه طریقې سره جوړ او ډیزاین کړئ. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې کومه پوښتنه له تاسو سره موجوده وي نو کامنټ کې راسره شریکه کړئ. دا ویډیو به پر بله راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.